السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. درود په جناب نبی صلی الله علیه وسلم. ګرانو دوستانو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری محمد رفیع وطن. خدای دې وکړي چې تاسو به هم راته جوړ او روغ وي. ګرانو دوستانو، غواړم د نننۍ ویډیو په اړه تاسو ته غواړم چې معلومات درکړم. هغه د مثبت ګروپونو په اړه ده چې مثلا یو مثبت ګروپ ته که د وینې ضرورت سو نو تاسو باید کومه وینه ورته تیاره کړئ. دا مثبت ګروپونه چې دي څلور دي. په دې څلورو کې که مثلا د یو ناروغ یو هم ګروپ وو نو باید د ناروغ ته کومې وینې د اړتیا په صورت کې تیارې شي. راځم تاسو ته دا ګروپونه په نښه کوم. لکه هر یو چې کوم لومړی یو دی هغه A مثبت دی، یعنی A پوزیټیو. که چېرته A پوزیټیو ګروپ ته وینه پکار شوه نو تاسو باید A پوزیټیو، A نیګیټیو، O پوزیټیو او O منفي دا څلور ګروپونه دې وینې ته لګېدای شي. دویم چې کوم یو دی هغه B پوزیټیو دی. B پوزیټیو ته به تاسو B پوزیټیو ورسره B منفي ورسره O مثبت ورسره O منفي وینې لګوی شي. دریم چې کوم یو دی هغه AB پوزیټیو دی. دې ګروپ ته موږ یونیورسل ریسپنټ وایو. ګرانو دوستانو، یونیورسل ریسپنټ هغه ته ویل کېږي کوم ته چې غوړ چې کوم د وینې ګروپان دي هغه لګېږي. مثلا څلور کوم چې مثبت ګروپونه دي هغه هم لګولی شي او کوم چې منفي ګروپونه دي څلور هغه هم لګولی شي. څلورم چې کوم مثبت ګروپ دی هغه O پوزیټیو دی. ګرانو دوستانو، څلورم O پوزیټیو ګروپ ته تاسو به کومه وینه لګولی شي؟ O پوزیټیو ورسره چې بل کوم ګروپ دی هغه O نیګیټیو دی، O منفي. دغه هغه ګروپونه دي ګرانو دوستانو چې تاسو یې خپل ناروغ ته لګولی شئ. مثلا یو ناروغ دی دغه A پوزیټیو وینه ده نو تاسو باید ورته A پوزیټیو، A نیګیټیو، O پوزیټیو او O نیګیټیو لګولی شئ. د دې سره B پوزیټیو، B پوزیټیو to B نیګیټیو to O پوزیټیو to O نیګیټیو دا ګروپونه لګولی شئ. AB پوزیټیو ته ول چې کوم مثبت او منفي ګروپونه دي هغه تاسو لګولی شئ او O پوزیټیو ته تاسو O پوزیټیو او O نیګیټیو ګروپ لګولی شئ. ګرانو دوستانو، دغه کوم مثبت ګروپونو په اړه چې معلومات ما ستاسو سره شریک کړل، انشاءالله بیا چې څلور منفي ګروپونه دي د هغو په اړه به هم ویډیو جوړه کړم، د هغو معلومات به هم له تاسو سره شریک کړم. په دې هیله چې زما دا ویډیو مو خوښه سوې وي، تاسو څخه هیله کوم چې زما دا ویډیو لایک کړئ درسره او زما چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. نو خدای مو جوړ او روغ راته لره. انشاءالله همداسې ګټور معلومات به نور هم له تاسو خوږو ملګرو سره شریکوم. ښه ژوند ولرئ. Thank you for watching. Subscribe to my channel.